اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سے رب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین دیر و قدردانو مشرانو کشرانو رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چمنگو تاسوی دا دوانو جہانو دا سردار آقا نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کی مومنان مسلمانان پیدا کریو پا جمع والحمدللہ شوال پا دیمیاش کے پا پرونے ورز باندے یو دیر لویا واقعہ اسلام پا تاریخ کے آغا چدا آغا غزوہ احد دے چپا کم جنگ کے زمان محبوب علیہ السلام مبارک دیر و جان سارانو صحابہ و دخولو زانونو دخولو مالونو و دخولو جانونو تحفے پیش کرے ہوئے چپا کم جنگ کے حضور علیہ السلام خوک تر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک شہید شو اور پا کم جنگ کے زمان محبوب علیہ السلام مبارک تا پخپل امان دیر لوئی تکلیف ملو شو او داغی مبارک و نازنین او نیازوین وجود مبارک پا بینو بان رنگ شو اور اسلام پا تاریخ کے دا یو عظیم مارکہ دا نظلم دا غواری چی پا دے وقت کے چی مسلمانانو جہاد تا شاکڑا او دا اسلام سودا چی دے دا دنیا پا پیسو ٹکو کرسو ایوازنو اہدو باندی کی گی نو چی تاسو لگ شانتے وقت مختصری خود در تخاکا دا غزوہ احد دا جنگ احد پیش کما حضور علیہ السلام مبارک بنفس نفیس اویش ذلطور پلاس باند اسلام دا پارا میدان کے بلار دے 74 دس جنگو ندی چاہا حضور علیہ السلام مبارک صحابہ کرامو تا حکم کڑے دے دا حضور پا حکم باندے صحابہ کرامو دا اسلام دا پارا میدان کے ادری دلی دیو دا اسلام دفاع کڑے دا اخپل وینے دا اسلام لور کڑے دا اما تا اس تا مخیم ویلیو چا اسلام آغا ورنہ دا چا ترسو پوری دے ونی تا دا مسلمانانو پا وینہ باندے آبیاری ملاوی گی نو دا ونہ تر و تازوی دا چر ملاوی کی گی نو چا کل مسلمانانو اخپل وینہ دا دینا روز تکڑا او خپل مال او جان اغی تزیات محبوب شو دوینو تو یولونا نو بیا پا آغا وقت دا اسلام دا ونہ چی دا مڑاوی شی نا بیا میوے نہ کئی عزت مندو دا بدر نپس دا کفارو دا مکی چی وہ دا اغی انتقام چی وہ او جذبہ دا انتقام چی وہ دا دیر زیادہ وا اسم دا سے دورو چی پا یو مڑی باندے باغی فسونو کلون جنگو نکول نو دا خوی اویا سرداران و مشران پکیو اغی مردار شوی اٹول نو پا دے کی دوی اکرمہ و صفوان او دے ٹولو ابو سفیان صاحب ایمان نو راوڑے پاگا ٹیم کی اگل ورتے ہوئی چی چون کستا دا قافلے نا خبر ورانا شوی وا امونگ ستا دا قافلے دا حفاظت تا پارا راوتلیو لہذا پا دے جنگ کے بدا ٹولو نزیاتا حصہ تا اچھے اغم دے خبر تا بالکل تیار ناس تو اگر تا ویچ سیدہ پا قافلہ کی چی سمرا خلق شریکو اغی ٹولو تیوی چی ستا سمالونا
او تاسو به مالی قربانیم کوئ، جانی به هم کوئ، او موږ به د مسلمانانو نه بدل اخلو. د شوال په دې میاشت کې هغوی تیاری وکړې. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ته چې د تیاری پته ولګېد، هغه یو خط ولیکه او هغه د دواړو جهانو سردار مبارک له ولېږه چې دغسې کفار د مکې در روان دي. زما کریم آقا مبارک چې کله هغه خط وکته، حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وویل چې خاموش شه، یعنی په دې ټایم کې د دې تیاری د هغې د تیاری سوای ما. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هغې نه پس صحابه کرام راغونډ کړل او صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې دغسې کفارو تیاری شروع کړې دی او هغې مدینې منورې باندې حملې کولو دپاره را روان دي. موږ له څه پکار دی؟ قدردانو په دغه وخت کې چونکې زما کریم آقا مبارک یو خوب هم لیدلی و، حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هغې په بنا باندې زما د کریم آقا مبارک دا رای یعنی دا منشا وه چې مونږ مدینه منوره کې د دې کفارو څه وکړو، د دې انتظار وکړو او د مدینې منورې دا تنګې تنګې کوڅې د دې مقتلګاه جوړې شي او دوی مونږ هم دلته چې کوم دی څه کړو ټول مردار کړو. خو هغه صحابه چې هغه د بدر نه پاتې وو او هغه صحابه چې د بدر په میدان باندې هغې ته د خپلو قربانو موقع نه وه میلاو شوې و، هغې بېتاب و. دا عزتمندو، دا د صحابو مقام دی، دا د صحابو شان دی. نن خلق راشي اکثر په چرب زبانه کې د حضور په صحابو پسې خبرې وکړي، داسې چلو داسې چلو. موږ یو معرکې نه پاتې شو، بچ شو، نو بیا چې کوم دی ځان سره هم خوشحاله کېږو، وروسته هم د خوشحالۍ اظهار کو، شکر دی چې زه پکې نه وم، یعنې زه به هم داسې شوی وې. خو صحابه کرامو دلته کې څه کوي؟ د زړه تمنا دا ده چې هی کاش زه پکې ولې نه وم، ما نه دا دومره لوی اعزاز ولې پاتې شوی و. نو هغې چې کم صحابه پاتې وو هغې وی یا رسول الله مونږ د بدر نه پاتې وو او قربان شو درنه، مونږ نه د شهادت په تمه باندې یو چې مونږ له الله پاک چېرته شهادت راکړي، لہٰذا مونږ میدان ته چې وځو او په میدان کې د دشمن مقابله وکړو، دا به ډېر خوند وکړي. چې څو صحابو دا رای ورکړه، زما کریم آقا مبارک کور ته ننوته او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې د کور نه کله د خپلې دروازې مبارکې نه را بهر شو، نو زما کریم آقا مبارک توره په لاس باندې و. کریم آقا مبارک توره اچولې وه، نیزه ور سره په لاس وه او محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډال ملا ته اچولی و او زغره حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اچولې وه او کریم آقا مبارک دپاره خپل اس راوستی شو، حضور په خپل اس مبارک باندې کېناسته. صحابه کرامو چې وکتل چې کله حضور کور ته لاړه، دې سره لږ په دې زړه کې لږ خیال راغی چې یاره د حضور منشا جدا وه، د حضور رای جدا وه، مونږ جدا ورکړه، دا خو مخو نه کړل چې څنګه د حضور خوښ یا هغسې به وکړو. چې زما کریم آقا مبارک بهر ته راووته و، یا رسول الله چې څنګه ستاسو خوښه دا هغسې به وکړو، او چې څنګه ستاسو رای وي، څنګه ستاسو منشا وي. زما محبوب علیه السلام مبارک ورته وفرمایل د یو نبي دپاره دا مناسب نه ده چې هغه یو ځل اسلحه واچوي او هغه واپس کوزه کړي، لہٰذا اوس به مونږ ځو او د دې دشمن مقابله به په میدان باندې کوو. حضور علیه السلام د احد طرف ته را روان شو، 1000 مسلح لښکر زما د جانان مبارک سره را روان شو. کله چې یو مقام دی هغې ته مقام شوق وي، د احد سره بالکل نږدې دی، چې هغه ځای ته راورسېدل، دغلته یو ډېره لویه واقعه دا راپېښه شوه چې ابی ابن سلول، عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، دی چې کوم دی څه چلو شو، دی وی چې یاره مسلمانانو حضور چې دی زما په رای باندې او زما په مشوره باندې عمل ونه کړ، لہٰذا زه د دې ځای نه واپس کېږم بطور احتجاج، بطور خفګان. دی چې را واپس شو نو د ده سره چې کوم هم نوا و، د هغې په زړه کې نفاق و، د ده هم نوا 300 کسان هم د هغې سره را واپس شو. د یو عین د میدان د جنگ کې دا یو ډېره لویه سانحه وه، خو د صحابه کرامو جذبې، د صحابه کرامو همت دا په خپل ځای باندې و. دی واپس شو. زما کریم آقا مبارک چې کله د کفارو لښکر راغی او بیا زما جانان مبارک د هغې سره مخامخ کېدو دپاره ترتیب جوړ کړ، او د احد چې کوم دی یو دا ډېره تاریخي جنگ دا چې کله شروع کېده او په دې کې څنګه څنګه صحابه کرامو خپل ځانونه شامل کړي دي، دا یو بیل داستان دی. واړه ماشومان هم پکې راغلي دي، دومره ماشوم چې د هغه نوم حضرت رافع رضی الله تعالی عنہ کم عمره زما جانان مبارک چې وکتل نو د کم عمرۍ په وجه باندې واپس کو، ورته وی واپس شه، هغه ورته وی قربان یا رسول الله ما خو واپس کې، خو زه ډېر بهترین تیر انداز یم،
مانا نخ بالکل نہ خطا کیگی زما د جانان مبارک په وړاندې باندې تیر اندازي وکړه د غضب تیر انداز او چې غش به لگاو بالکل د نخ مینز به وشته زما کریم آقا مبارک داغه د کم عمره ته ونه قتل او داغه مهارت ته و قتل نن عزتمندو نن مونږ خپل ځانونه داسې جوړ کړل چې د جهاد نه خوشو بیگانا بچی مم ډمان شو اجړاګان شو معاشرم ټوله لاړه تباہ و برباد شوه شاعران هم د قلم ذکر ډیر کوي زما بچو له قلم ورکو دی لدا چلو کا او ټوپک ته واخلو دا چلو کا زویم چې کوم شریعت ورتا حکم کړي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم چې کوم شریعت حکم کړي دی چې د دشمن د پاره تیاری وکا د مسلمان رور د پاره مکوا د خپل دشمنه د پاره مکوا د الله د دین د دشمنانو د پاره تیاری وکا دا غ نبی الملاحم چې دا چا نوم و نبی الملاحم د جنگون والا نبی چې دا چا چې څوک د دنیا نه رخصتیږي نور مال او متاع داغي مبارکونه نه پاتې کیږي که پاتې کیږي توري پاتې کیږي او زغره پاتې کیږي عزتمند ډېر د افسوس خبره ده مسلمان لاړ د کم طرف ته بالکل کټوپک را لې خلک کوئی دهشتګرد دی کټوپک خلک استعمالي د خپل مسلمان رور خلاف استعمالي حالانکه پکار داوا چې د مسلمان رور د مال او د جان حفاظت کړي وي ځکه جهاد چې د مال او جان حفاظت کوي دا د عزت او ابرو حفاظت کوي سچلو شو معشوم الگ دے مگر جذبہ دا سے دا چھ بہترین تیر انداز دے چھ دے کل معشوم تا اجازت ملو شو ورپسی د پا عمر کے بل معشوم را میدان تا شو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اوگے یا رسول اللہ زم چھ کم دے زم جہاد لا حضور ورتوے دخو دے خو تیر انداز دے پا دے وجہ میں دل اجازت ورکو خو تا معشوم بچے ستا عمر کم دے لہذا میدان د جہاد چھ دے دا ډیر سخت کار دے آگوے قربان عمر میں کم دے خودے را غرزول شم د سره چې کم دے ز سکول شم د باندې اوسم زور اوره ما حضور ورتوي وکه کشتی چې کشتی وکړه حضرت سمورا حضرت رافع لاندې را غرزاو دوانو ته اجازت ملاو شو دوانو د حضور علیہ السلام مبارک سره را روانو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ په بارک راضی چې د مبارک په پدې مړې باندې غشو لګید او د کریم آقا مبارک لراغه زما جانان مبارک لراغه قربان د حضور د شان نشمه قربان د حضور د شان نشمه ستا په جمال کې په والله کاری جمال د مولا زد جمال د مولا سو کړم تعبیر یا نبی ته شهنشاه دو عالم زستا فقیر یا نبی د عاجزه کچکول پلاس ولاړ دلگیر یا نبی او د خدای د پاره خپل فقیر بیا مدینه لبوزا هجران په بیا کړ په خبر مثل سایر یا نبی او درب د لوري ازلی برخه بیا مندلا محمد امین چستان تو نقل تحریر یا نبی وی قربان دا غش دے زما مرے کے ورخخ دے زما جانان مبارک ورتدا سے چلو کو حضور د شان نہ قربان شم ورته وی رافیا دا باقی غش بستا د مرے نو با سما خود دے دا سوکا بستا په مرے کې پریدم چې د قیامت پر اعظم په دې باندې چې کم دے دا گواہی ورکای چې ته د الله په لار کې چې کم دے ستا شهادت شوی دی سبحان الله حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگے مرے کہ حضور اگر سوکا پری خود اللہ خواہتا تا بائیس قسم تکلیف پاگے باندے نہ ملاوے دا او چاہتے چاہ سر بے خبر کولے چاہ سر بے خبر کولے پاگے خبروں کے بعد آقا غش پا مرے کہ خارے دو دا باوڑے در اوڑے دو مگر پدے باندے مبارک فرمائی ماتا حس قسم ماتا احساس میں دے شوے نماتا سا قسم تکلیف راگلے دے البتہ نخد شہادت دا مدینہ منورے دا جانان مبارک والا جسم کی پری خودے وا چکل لخکر مخامخ شوے اللہ کریم جل جلالہ مسلمانانو تعظیم فتح ورکڑا پا اولا مرحلہ کے حضور علیہ السلام پا جبل الرمات باندے یو دغر چکم دے یو غنڈے با پاگی باندے حضور علیہ السلام دغشی وشتو والا مقرر کرو او ورتے او فرمائل چکم مسلمانان فتح ہم بیامومی خطاسو با دے خپل دے غنڈے نا راکوزے گیا نا چی ترسو باندے چی ترسو پورے زمون چکم دے حکم دے جنگ دا ختم دو نیر آگلے اگیوی قربان صحیدہ جنگوشو اللہ کریم جل جلالہ یو ناشنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پلاسو کی دو تورے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارکان چکم دے لگیا دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت انس ابن نضر یو عجیبہ چکم دے جان فروشے دی یو عجیبہ جان بازے دی چکل کفار مکمل طور باندے پا دکا وقت کی تتر بتر شو
او ډیر زیات پکې چې کوم دی مړه شو. نو په دغه وخت کې مسلمانانو له الله پاک یو فتح ورکړه. د دې فتح نه پس چې کوم په جبل الرمات باندې ولاړو ناغي په ځل کې وی چې مسلمانانو خو فتح بیا مونږ بم ورشو، مسلمانانو سره په دې خوشاله کې شریک شو. دغه رئیس چې وو، مشر امیر چې وو، هغه ورته وی چې ګوره کریم آقا مبارک فرمایلو چې تاسو بدلته ولاړ یې. بهرحال هغې وی چې خو تر جنګ پورې وا او تر فتح پورې وا، موږ ته خو الله فتح راکړې ده. هغې را روان شو، دقه میدان خالی پاتې شو، محض یو څو کسانو کفار د شا نه راتاو شو. په هغه وخت کې سیدنا خالد ابن ولید ایمان نو راوړی، او په دغه وخت کې چې مسلمانان ځای په ځای باندې مال غنیمت راغونډو او ځای په ځای باندې وو، په دغه وخت کې کفارو د شا نه واپس حمله وکړه. او چې حمله یې وکړه نو په دې حمله کې چې څوک چرته ولاړو هملته کې غیر پاتې شو، د چا صفونه برابر نه وو، چاته دا پته نه وه زما وړاندې چې کوم دی دشمن د کوم طرفه راغی، زه ګزار په چا باندې کوم، خپل دی پردی دی، او زما مخې ته چې کوم دی څوک دی د کوم طرفه دی. په دغه حالت کې مسلمانان ډېر سخت په امتحان کې راګیر شو. د دې دومره لوی امتحان کې چې کله راګیر شو ځای په ځای باندې، په دې کې یو بدبخته ابن قمیه نوم یې و، هغه چې کوم دی راغی، او هغه ابن قمیه زما جانان مبارک ولیدو چې حضور علیه السلام مبارک ولاړ دی. ابن قمیه چې دی هغه گزار کو زما جانان مبارک باندې چې مخې له وله حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی. مصعب ابن عمیر چې و د قد او قامت ډېر ښکلی و، په قد باندې د حضور علیه السلام مبارک سره ډېر مشابه و، چونکې دم جنگي لباس اچولی و. چې کله زما د جانان مبارک په خوا کې دې مبارک شهید شو، ابن قمیه دا ګمان وکړ جوړې ما د دواړو جهانو سردار مبارک شهید کړ. نو هغه د ډېرې خوشحالۍ نه چغې کړې، چونکې دا هغه ته ډېره لویه کامیابي ښکاره شوه. هغه د ډېرې خوشحالۍ نه چغې کړې او ویې چې الا ان محمدا قد قتل. خبردار خلکو واورئ، د دواړو جهانو سردار مبارک یاد کړ چې هغه مبارک شهید شو، بس دنیا نه تشریف یې وړه. عزتمندو د دې خبرې اورېدل وو چې صحابه کرامو باندې یو عجیبه غوندې کیفیت راغی چې څوک چرته وو هلته کې حیران ودرېده، بالکل عقل و فکر کار پرېښوده چې د چا د دواړو جهانو د سردار په یو نگاه ناز باندې به زمونږ د زړه دنیا آبادېده. نن زمونږ په ژوند کې کفار هغې ته ورورسېدل او هغې مبارک یې زمونږ په وړاندې شهیدان کړل. صحابه کرامو چې کوم دی د لاسو نه تورې مکمل طور باندې لاندې پرېوتې، ځای په ځای باندې حیران ودرېدل او د هغې حالاتو نه کفارو فایده واغسته. مګر په داسې حالاتو کې صحابه داسې وو چې هغې خپل عزم او هغې خپل حوصله او جوش جذبه برقرار ساتلې وه. په دې کې یو بیبي وه، او هغه بیبي چې دا د هغې د یو د دغې وخت د یوې لحظې نه د ټولو کائناتو د ځوانانو بهادرۍ او شجاعت زار او قربان شاه چې دا مبارکه فرمایي چې زم په جنگ کې لګیا وم او ما زخمیانو لا پټۍ راوړې، ما چې کوم دی اوبه راوړې، حالات سمدمو چې ومې کتل ناڅاپه دوړې وې، هر طرف ته چې کوم دی یو عجیبه غوندې حالت او کیفیت او په دغه کیفیت کې چې دا دا چغې م اورېدل کېدې چې حضور دنیا نه تشریف یوړه. وایي ما غیر چاپېره کتل او ډېره حیران وم چې ناڅاپه مې وکتل یو شخصیت ولاړ دی او مزیدار قد و قامت دی او د هغې دوړو د هغې غوبلو په منځ کې ولاړ دی، ډېر په شجاعت او بهادرۍ سره ولاړ دی او د هغې چې کوم دی په مخ مبارک باندې جنګي ټوپۍ ده، صرف سترګې ښکاره کېږي، خو چې ما سترګو ته وکتل نو هغه پړقېدونکې، هغه خمارې او هغه ښایسته سترګې د بل چا نه وې، بلکې هغه د دواړو جهانو د سردار مبارک وې. د کوم سترګو بارک بچ عاشق صادق فرمایل، د کوم حسن مبارک وجه الجمیل پتا ختم زیبائی حبیبا، او سترګې د تورې د مذاق په صلاحي حبیبا، قسم دې تکوي یعقوب او زلیخې لیدلې و بترهیر د یوسف دل ربائی حبیبا، او په زړه سورې کړو ستا هجران محمد امین یا نبی تی د خدای د پاره وکړه دوايي حبیبا. چې ما جانان مبارک قتل نو ما خلکو ته چغې کړې چې خلکو واورئ خبردار شئ، حضور علیه السلام مبارک مخامخ دی. زرا لما چې په دغه ټیم کې په دې مبارک باندې چې کوم دی ګزارونه کېده، هغه ګزارونه په ما باندې وشو، مګر د هغې باوجود زه د حضور نه رستو نه شوم. دا هغه بیبي ده چې د دې تذکره به زما جانان مبارک کوله او زما کریم آقا مبارک به وی
چې کله د احد په موقع باندې زما خوا کې هیڅ کم نو ما یو بی بی لیدا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دولی ما کته کخی طرف ته او کغس طرف ته چې د کم طرف نه بم گزار کېده ام عماره به داغي گزار په وړاندې باندې مخې ته ولاړه وه. لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہمیشہ عزتمندوں پہ جنگونوں کے داسې کیږي چې د جنگونوں کې سرداران چې وي بادشاہان چې وي دوی چې کلم په جنگ کې حالات خراب شي او لښکر د شکست طرف ته روان شي نو د دوی دپاره سپیشل انتظام شوي د تیښتې چې دوی به جي محفوظ پناهګاه ته به دوی لاړ شي تاکہ زمونږ بادشاہ محفوظ وي زمونږ سردار محفوظ وي زمونږ جرنیل محفوظ وي او قربان د شجاعت او د بہادرۍ د مدینې منورې د جانان مبارک نشم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تپوس کیگی کہ بہادر سوک دے آغا مبارک ورطا فرمائی بہادر چے دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو دے. مبارک نے تپوس کیگی کہ وجہ صدا حالان کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دا بہادر واقعات مشہور دی دا آغا مبارک و مخی تسوکرات لی شو مگر آغا مبارک فرمائی آغا شخصیت دے چے دا بہادر دا شجاعت و واقعات مشہور دی وہ فرمائی کہ کلب ہم جنگ سخت شو اذا اشتد الحرب واحمرت الحدق اتقینا برسول اللہ کہ کلب ہم جنگ سخت شو او بالکل دا ہر طرف نہ بسرنگار شو او ورس بسریف گندے سپرغے وارو لے پاگا ٹیم کے چھ مرگ باو ہر طرف تو دا مرگ چگے باوے وی کپدک کا وقت کی با منگ پناہ غستان و منگ بدا مدینی منوری دا جانان مبارک سرا غستان. زمان محبوب علیہ السلام و پدک کا وقت کی با میدان کے ولاڑو حضرت ابو بکر صدیق زکا بہادر دے وچے حضور با دشمن تا دو ٹولو نا نزدے ولاڑو او پدغ نزدیکت کے با حضرت ابو بکر صدیق دا حضور علیہ السلام دا پہرے دا پارا دشمن تا دو ٹولو نا زیاد نزدے ولاڑو. پدے وجہ باندے قدردان حضور علیہ السلام مبارک شجاعت و بہادری وا کہ پدے جنگ کی کل کریم آقا مبارک راؤتا تورا حضور علیہ السلام مبارک راؤ استامیر المجاہدین بفرمائل وے بیکد حضور علیہ السلام مبارک جنگ تا نشتلے دا اسلام دفاع نشکولے دا اسلام دفاع نشکولے میدان کے نشے ادرے دے دا جنگ توانو طاقت در کے نشتا دا جہاد نم در باندے بد لگی نو کم از کم دا حضور علیہ السلام دا توری چکم دے نفی مکوا کہ تورا راگستے نشے نفی مکوا زکا زما جانان مبارک سراغ تورا پلاس کے دا او زما کریم آقا مبارک سر چکو متورا دا پاغی باندے دا شیر لکلے شوے دے او شیر دا سے دے چے فی الجبن آرن و فی الاقبال مکرمتن والمرء بالجبن لا ینجو من القدر فمخیطلو کے عزت دے او پرستو پاتے کے دو کے او بزدلے کے ذلت دے چے سوک دا اسلام دا دفاع نرستو پاتے شو او دا مرگ نو یارے دا نو یاد ساتے دا تقدیر چے دے دا دے پکور کے مراگے رئی دا مرگ دے پکور کے مراگے رئی مرگ نہ دے خلاصے دے نشی دا ندا چے مرگ صرف میدان کے راضی مرگ پکور کے مرازی پلار کسا کے مرازی پا ایکسیڈنٹ باندے مرازی بیمارے او تکلیف باندے مرازی ناسا پا دزلپ آرزہ باندے مرازی مرگ نہ سو خلاصے دے نشی خدا کے مرگ مزہ جداوی جستا 104 تبوی او تا دا پارا ڈاکٹرانو من کری ہوئی چھ تبا دے دیر زیادہ سختہ دا تا آرامو کا او دا 104 پا تبکے دا پوما پا یخنے کے دا فیض آباد میدان ہوئی او یخ یخنی ہوئی باران وریگی او تا دا خپل صحت پرواو نساتے دا حضور دا دفاع دا پارا دا معذورے پا حالت کے پویل چیر باندے میدان تراشے او بیا پا دک حالت کے دا حضور دا عزت دفاعو کے او اگر ساد مرگ آغا حالات ساد مرگ سبب جوڑشی او پا دک کا وقت کے سان روح کبسشی نو یقیناً شاعر چے سویلیو کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. کدے زیر سوک دا وصل را لروڑی کدے زیر سوک دا وصل را لروڑی دل و جان میں دی منل نظرانا. بابا جی مبارک فرمائی کہ پدا کا ٹیم کے چھ زمان دا محبوب علیہ السلام مبارک پا عزت و ناموس باندے دا چانا ساوزی مرگ خوشتا دے خلاصی نشتا خو پا ایمان چچا دا دین کارو کو بیا پدا سے حالت کے والا مرگ راگے
نو بابا جی مبارک با فرمایل حضرت قبلہ امیر المجاہدین چې زما بیا ارمان دا دی چې کم از کم روح په داسې حالت کې زما نه لاړ شي چې دومره مې د دین کار کړی وي دومره مې د دین کار کړی وي چې زما جانان مبارک سو فرمائی زما کریم آقا د خپل روضه مبارک نه فرمایي او میرا فقیر آیا دا زما شک راغې دا زما فقیر راغې زما جانان مبارک دومره ووایي عزتمندو یاد ساته د اسلام د پاره صحابه ډېرې قربانۍ ورکړي دي زما جانان مبارک په دې احد جنگ کې د خپل خوږ تر سید الشهدا امیر طیب امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک د وجود ټکړې لیدلې دي او کم وجود مبارک هغه وجود مبارک چې د کوم جسم مبارک چې کم دی پوز او غوږونه نو چې د کوم جسم مبارک سینه چې و ټکړې ټکړې شوی و او دا زما کریم آقا مبارک باندې دومره ګرانو چې صحابه فرمایي د احد په میدان چې حضرت حمزه زما کریم آقا مبارک څومره جړلې دي دومره کریم آقا مبارک نه مخکې جړلې دي نه بیا وروسته جړلې دي دومره زما محبوب علیہ السلام خپل خوږ تر سید الشهدا ته چې وکتل دومره حضور جړلې دي صحابه فرمایي نه مخکې حضور چرته دومره جړلي وو نه چې کوم دی تر د وصاله پورې چرته دومره جړلي وو چې تر وصاله پورې د حضرت حمزه تذکره براله نو د دې تذکرې سره به زما د جانان د سترګو نه اوښکې روانې شوې د دې اسلام دپاره چې د دې اسلام دپاره هغه خپل ځان ټوکړې ټوکړې کړی دی زما د کریم آقا مبارک خوږ صحابي مصعب ابن عمیر چې زما جانان مبارک یو ځل ولیده چې را روانو صحابه فرمایي د حضور د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې اوښکې روانې شوې صحابو تپوس وکړه قربان ولې وایي دا مصعب ابن عمیر ما کتلی دی دا مصعب ابن عمیر ما کتلی دی د خو طعامونو کې د به چې یوه جوړه واچوله بیا به نه اچوله د به چې کومه خوشبویي لګوله دا خوشبویي به بیا نه استعمالوله خو چې اسلام کې داخل شو نن د هغه حالت دا دی چې په وجود باندې داسې کپړې دي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي دي او چې کله زما د جانان نه ځان قربانوي نو په داسې حالت کې ته نه قربانوي چې مکمل کفن هم ورته نصیب نه شو صحابه کرام راغله وایي قربان چې مصعب له په کفن باندې کفن وړوکی دی چې سر مبارک وله پټو نو خپې ښکاره کېږي او چې خپې وله پټو سر یې ښکاره کېږي څه ورسره وکړو زما جانان ورته وفرمیل سر ورله پټ کړی او په خپو مبارکو باندې وله د کجورو پاڼې کېدی داسې حالت کې عزتمندو د اسلام دپاره قربانۍ ورکړې شوي دي نن هغه اسلام ډېر د غربت په حالت کې دی نن د هغه اسلام سودا کېږي نن هغه اسلام خلق خوشحاله 200 روپو ته او ډېرو خلکو به چې کم دی دا د تبدیلی نه چې ډېر زیات متاثره وو دغې رونه زمونږ رونه دي خیرې م ورته نه شو کولی دومره ویلی شو الله دې ورته هدایت نصیب کړي دا د تبدیلی نه ډېر زیات متاثره دي وی چې خان خو ډېر لوی خدمت شروع کړی دی وګوره مولیانو له به 10,000 روپۍ م ورکوي ما وی په خوند باندې به پوه شي ډېر زر چې کله د جوماتونو نه سپیکرې کوزېدې نو باباجي مبارک به فرمایل چې دا خبره تر د سپیکرو پورې نه ده دا ډېره مخکې را روانه ده هماغه وشو هغه ورځ عزتمندو اعلان شوی دی باقاعده طور باندې او اعلان دا شوی دی چې د نن نه پس به په جوماتونو کې به سرکاري خطبې ویلې کېږي اورېدلې به مو اعلان باقاعده باندې طور باندې اعلان شوی دی او چې کوم د هغې دپاره شعبه دي جوړه کړې ده چې کوم شعبه دي جوړه کړې ده اسلامي نظریاتي کونسل په هغې کې د ټولو نه اول چې کوم دی څه چل وکړو د خپلې مرضۍ خلک واغستل هغه خلک چې هغې په روپو باندې خرڅېږي هغه خلک چې هغې چې کوم دی خپله جامه ایمان خپل منبر خپله خانقاه خپل جومات دا د عهدو دپاره خرڅوي دا د کرسو دپاره خرڅوي او بیا څه چل وکړو بیا د هغې چې کوم دی ورته پته ولګېده چې دا خلک زمونږ د فیصلو خلاف آواز نشي پورته کولی دوی کې دومره سکت نشته دوی نه چې کله د دوی خپله جامې ته معمولي غوندې نقصان رسي نو دوی خپل جامې او پټکي او مدرسې ته ګوري لہذا اول چې کم دی دا په خپل گرفت کې والا او بیا د هغې نه پس چې کم دی څه چل وکړه د اسلام خلاف اقدامات شروع کړه نو بیا په هغې کې ویلي دي چې څه سرکار وایي تاسو به هغه خطبه وایې څه چې سرکار وایي تاسو به هغه خطبه وایې یعنې په منبرونو باندې به زما د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین نه بیانېږي بلکې سرکاري دین به بیانېږي سرکاري دین پیژنې سرکاري دین دا شو چې په کومه کې کافر ته کافر نشي ویلی چې په کومه کې قادیانی مرتد او ملعون ذکر نشي کولی هغه ته کافر نشي ویلی د اولیاو چې کوم دی او د صحابه کرامو ګستاخ ته ګستاخ نشي ویلی چې په کومو کې ته احقاق د حق او ابطال د باطل نشي کولی دیتا باندې هغه دین چې په کومه کې ته د جهاد تذکره نشي کولی چې په کومه کې ته
امت ته چې کم دی هغه حق وینا او حق لاره نشي ښودلی، د دې وینا د دې تمه د دې چې کم دی مرضي ده، یعنی دوی د مسلمانانو نه مکمل ماکوان جوړی. یو منبر دا ځای و چې د دې منبر نه به احقاق د حق کېده، د دې منبر نه به چې کم دی او د حق اواز پورته کېده، دا هم دباول وه چې د کومو خبرو مخکې د امیر المجاهدین د قوم ته ویلي چې دا شی را روان دی قصید را ورسېده. که نن موږ په خواب د غفلت باندې وده شو او موږ د خپله مراعاتو للته ورنه کړه، موږ د لسو زرو للته ورنه کړه او موږ چورلټ انکار ونه کړه چې خبردار موږ مسلمانان یو، موږ د الله او د هغه د رسول د دین د وینا او د هغې د بیانولو تابع یو، موږ ستا د سرکاري دین د بیانولو تابع نه یو. پوهېږئ دې باندې خو حالات به کېدی شي ګزاره وکړي او که داسې وي عزتمندو نو ډېر بد حالات د دې نه پس را روان دي. دا خو آغاز دی، دا خو ورو ورو تا ته را نږدې کېږي، دا خو ورو ورو هغې چې کوم دی قدم په مخکې باندې راولي، د هغې منزل چې دی ډېر رستو دی. الله کریم جل جلاله دې دوی په دې خپلو ناپاکو سازشونو کې ناکام کی او عزتمندو د دې خلاف به آواز پورته کول غواړي. پوهېږئ دې باندې داسې چېرته کېدی شي چې ماله به لیکلي څیز راشي چې دا لیکلي ووایه، د دې نه به یو حرف خوا دې خوا نه وی. والله العظیم داسې کېدی نه شي. مونږ ټوکړې ټوکړې کېدی شو، مونږ ټول عمر او ژوند په جیلونو کې تېرولی شو، خو مونږ د اسلام په اصولو باندې سودې بازي چرې نه شو کولی. دا یاد وساتئ او دا حکومت وقت هم وایو چې د مسلمانانو د جذباتو امتحان نور ماخله، یو ظلم پسې بل ظلم، بل ظلم پسې بل ظلم. مونږ نه لا خپل شهدا هیر نه وي، مونږ ته لا خپل سلیري شهدا چې کوم دی وړاندې دي، مونږ ته د هغه وینې وړاندې دي، مونږ ته په دې حالاتو کې د پنجاب پولیس ظلمونه وړاندې دي چې کورونو ته ځي د زنانو کپړې شلئ، کورونو ته ځي د زنانو کپړې شلئ، د هغې بې عزتی کوي، هغې د ویښتو نه راکاږي. مونږ مخې ته لا هغه ظلمونه پراته دي چې زمونږ په زرګونو اسیران ناموس رسالت جیلونو کې پراته دي، زمونږ امیر محترم په جیل کې پروت دی. د هغې باوجود مونږ تر دې وخته پورې د حضور د دین د عزت او ناموس دپاره چې دا مشن ډېر زیات لوی دی او دا په مونږ باندې قرض دی تحریک لبیک یا رسول الله چې مونږ به انشاءالله تعالی په دې کې د خپل ژوند د آخري ساه پورې خپل ځان انشاءالله تعالی د دې نه رستو کېدل خو زمونږ شته دی نه، مګر د هغې باوجود ورځ په ورځ باندې دوی په دې باندې نه یخېږي. ظلمونه ګرم دی، د حضور د عزت سودا کېږي، د حضور د ناموس سودا کېږي. ورځ په ورځ باندې نصاب کې چې کوم دی تبدیلیانې را روانې دي، قادیانیت ته لارې کلاویږي، روافظو ته لارې کلاویږي، د حضور علیه السلام په عزت او ناموس حملې کېږي، د مدارسو د جماعتونو خلاف ډېر سخت ترین حالات را روان دي. مکمل طور باندې دا په خپلو شکنجو پنجو کې اخلي، همدارنګې د جماعتونو نه د حق آواز د دباولو کوشش کوي. که مونږ نن سر ټیټ کړو نو یاد ساتئ آئنده نسل به مونږ چارې معاف نه کړي. دا زه تاسو ته وایم او څوک چې بیا زما دا خبرې اوري هغې ته بیا وایم چې راشئ د تحریک لبیک یا رسول الله څنګ په څنګ باندې حصه جوړ شئ، راشئ د دغې بې غیرت او بې دینو نه د دې نااهلو نه نه توبه وباسئ چې څومره عمر هم تېر شوی دی په هغې باندې د الله نه توبه وباسئ، د هغې کفاره ادا کړئ، د حضور د دین دپاره میدان کې ودرېږئ. کني سترګو پټېدل دي او چې کله سترګې پټې شي وکړه سودا په زړه او روح. نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا، کومه سودا چې د نن راځئ چې نن دا عزم وکړو چې انشاءالله مونږ به په هر حال کې د حضور د دین دپاره میدان کې ودرېږو انشاءالله. تحریک لبیک یا رسول الله چې دی وی کل عدم دی کل عدم دی کل عدم دی انشاءالله تعالی چې څوک کل عدم کوي دا منبر یاد ساتئ الله باغی کل عدم کوي تحریک به انشاءالله تر آب و تاب سره پړقېږي انشاءالله بار سره چې څوک وایي چې دا کل عدم دی انشاءالله الله به داسې روکوي داسې چې د هغې نسلونه به هم بدبودار کېږي، د هغې نسلونه انشاءالله زما د حضور د دین جنډه به د پاکستان په ګوټ ګوټ باندې ودرېږي که خیر انشاءالله. تحریک به د مظلومانو آواز جوړېږي انشاءالله، تحریک به پاکستان کې د حضور د دین جنډه بلندوي انشاءالله، او دا به انشاءالله نصب کوي په هر طرف باندې، دا به د کشمیر مظلوم مسلمان انشاءالله د دې ظلم و جبر نه ازادوي انشاءالله، دا به د فلسطین د مظلومانو آواز جوړېږي انشاءالله تعالی، دا به د دې شهداو په وینو باندې دا قائم شوی جماعت به انشاءالله تاسو به کل عدم یې مگر دا به انشاءالله په خپله به تاب کې پړه کېږي. الله کریم دې زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره قربانۍ نصیب کړي.
عزتمندو د ټولو ناول د احد د شهداو دپاره زما د جانان مبارک په طفیل باندې د زړه نه چې کوم دی دعا وکړي چې خدای د هغې د شهادت په طفیل باندې یا الله کریم جل جلاله د اسلام دغې ونې له خدای پاکه ترقي ورکړي. یا الله جل جلاله خدای پاکه چې څوک د دې خلاف سازشونه کوي یا الله ناکامې کړي، یا خدای ذلیل او رسوای کړي، خدای تباه او برباد کړي. او یا الله مجاهدین اسلام چې ستا رضا ویلای کلمت الله دپاره جنګېږي په هر ډګر او هر محاذ کامیاب او کامران کړي. یا الله کریم جل جلاله مسلمانان چې په هر ځای کې تکلیف کې دي خدای د ظلم او جبر نه ازادي نصیب کړي. فلسطین او مسلمانانو ته الله خصوصیت سره دعا کوي خدای پاک ته دغه ظلم نه آزاد کړي. یا الله مسجد اقصی حفاظت وکړي، د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. قدردانو دی وخت کې چې د ټولو نه لویه خطره د دغه حرمینو ته ده. چېرته چې په سعودیه کې تاسو نوې نوې چې کوم دی خبرې ګورئ چې یعنې د نن سپیکرې چې دی د اذان بهر هغه ورځ نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په سپیکرو باندې به اذان هم نه کېږي. صرف د نن سپیکر چې دی دا به اذان دپاره استعمالېږي، بهر سپیکر به هم نه استعمالېږي. دې نه پس چې کومه لوبه را روانه ده هغه بیا ډېره خطرناکه ده. دې نه پس چې کومې را روانې دي په حرم کې دننه زنانه د پولیس په وردی کې کومه ټایټ وردي چې وي کلکه وردي وي هغه وردی کې په حرم کې دننه زنانه ودرولي دي، پولیس ودرولي دي. او دا عزتمندو دا لوبه دلته کې ودرېږي نه، دا ډېره مخکې روانه ده، دا ډېر وړاندې روانه ده. که مسلمانانو ځان ونه پېژند الله پاک دې رحم وکړي. د زړه نه دا دعا کوي خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي. یا الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. خدای پاکه د دغه بې غیرت او بې دینو نه نور وساتئ. یا الله د اسلام په غمجن او د ادب او د تقوا او د پرهیزګارو خلکو چې څوک د دغه ځای په ادب باندې پوهېږي خدای هغې له د دغې ملک واګې ورکړي. او یا الله کریم زموږ نه راضي شي، خدای حاجي آباد شریف په دین باندې قایم او دایم او آباد کړي، تصوف سلوک مرکز یې وګرځئ. او یا الله د ناموس رسالت د شهداو چې کوم څلېرویشت تنه زمونږ شهداو په د رمضان المبارک په دې ښکلې میاشت کې قرباني ورکړه د حضور د دین دپاره او د ختم نبوت او ناموس رسالت دپاره. خدای د هغې د وینو په طفیل تحریک له کامیابۍ ورکړي. اسیران ناموس رسالت سره د امیر محترم خدای شاندار رهایه نصیب کړي. څومره سازشونه چې خدای څوک کوي الله ناکامې کړي. او خدای زمونږ د دغې بې سر و سامانۍ په حالت کې د حضور د دین دپاره چې کوم ملګري راوتلي دي د دوی خلاف چې څوک څه قسمه سازش کوي او د څه قسمه سازش شریک او حصه جوړېږي او څوک پکې څه قسمه حصه اچوي، ښکاره اچوي، پټ اچوي. یا الله کریم جل جلاله خدای اول ورته هدایت نصیب کړي. او که هدایت قسمت کې نه خدای د سید الشهدا په طفیل باندې یا الله تباه برباد کړي. یا الله رسوا او شرمنده کړي، ذلیل او خوار کړي. بالخصوص پر شهدای ناموس رسالت خدای چې چا دا ظلم کړی دی، چې چا ګولۍ ورولي دي، د چا په حکم باندې، د چا په ایما باندې، د چا په پټ او په ښکاره باندې څوک پې خوشحاله شوي دي، خدای سره د خپل حمایتیانو یا الله تباه برباد کړي. یا الله د ډېرې بدې ورځې سره مخامخ کړي. یا الله ظالمان په خپل منځ کې خدای مسلط کړي په یو بل باندې. اللهم سلط الظالمین علی الظالمین، اللهم سلط الظالمین علی الظالمین، اللهم سلط الظالمین علی الظالمین واخرجنا من بینهم سالمین. یا الله کریم جل جلاله زموږ د ټولو خدای ستا استاد حبیب رضا لقا نصیب کې آخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زواله مساته. ملمانه دوستان ډېر راغلي دي سره د قربانو خدای چې د چا څه قسمه حاجتونه دي مشکلات دي یا الله د ټولو مشکلات آسان کې. او قدردانو د درس نظامی کال شروع کېږي د مدرسو مهرباني دا وکړئ چې د چا چا بچي دي کم از کم یو بچی په دې حالاتو کې ډېر ضرورت دی، دې حالاتو کې ډېر ضرورت دی کم از کم یو بچی د حضور دین له ورکړي. پوهېږئ په الحمدلله زمونږ چې کوم دی د بلې ورځ نه سټارټ شروع کېږي دلته په دربار شریف کې د حفظ، همدارنګې چې کوم دی د ناظرې، همدارنګې د کتابونو. تاسو کوشش دا وکړئ چې کم از کم خپل بچي مدرسې ته راولئ او د دې مدرسو سره تعاون وکړئ. هغوی لګیا دي چې مدرسو سره تعاون څوک کوي او دا روپۍ چې مونږ چېرته دا مفت تعلیم ورکو، ستا د بچي له دا یو روټۍ ورکو، د دې یو روټۍ په تکل کې دي چې دا دې نه مونږ څنګه راوشو کوو. نور خو تاسو ته پته ده مدرسو له خو سرکاري فنډونه دي نه ورکوي، نه استادانو له تنخواګانې ورکوي، هغه خو چې مونږ په کوم حالت کې ورکوو الله ته پته ده. خو د دې یوې روټۍ د شو کولو دپاره هم لګیا دي. نو کوشش دا کوئ عزتمندو چې مدرسو سره تعاون کوئ. چېرته هم چې اهل سنت و جماعت مدرسې دي او ستا بچو دپاره هغه د تنې تنها د بې سر و سامانۍ حالت کې لګیا دي، تاسو د خپل مال نه او دا درته زه په ایمان وایم په دې زما جانان قسم خوړلی دی چې څوک د الله په لار کې داسې ورکړه ورکوي زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قسم خورم چې په دې به د ده مال چرې کم نشي، مال نه کمیږي، په دې زیاتېږي، په دې کې برکت راځي.
اللہ کریم جل جلالہ د مدارس کامیاب کی عزت مند چې د چا د نږدې د مضافات وي که د لرې دوستان بچی راولی چې ستاسو زړونه په انشاءالله خوشحاله شي او شپږ اته کاله پس پټکې په سر انشاءالله یو بهترین عالم مونږ تاسو ته حواله کړو الله کریم جل جلاله د مدرسې ته کامیابی ورکړي څومره دوستان چې په دې کې مونږ سره تعاون کوي خدای د دواړو جهانو خوشحالۍ ورله ورکړي مال و حال کې برکت راواچوي بابا جي صاحب خدای درجات بلند کړي زموږ د ټولو نه راضي شي وصلی الله تعالی